السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول به راته جوړ او روغ یاستئ ملګرو. دغه ویډیوز جوړوم په دې خاطر خیر تاسو نه زه ریکویسټ کوم، یعنی درته وایم چې که غواړئ چې خپل زندګۍ یعنی په خپل لایف کې څه چینج راولئ او داسې دې لایف نه ځان وباسئ، یعنی کوم چې ستاسو دا اوسنۍ لایف ته یعنی تاسو کومه زندګي ده تاسو پکې خفه یاستئ. ما ملګرو لږ تجربه واخیستله دې نه که نه چې تا په افغانان مثال خاص د افغانانو دپاره زه دا ویډیو جوړوم. زموږ زیاتره د افغانستان کې زیاتره ځوانان چې هغه د پوهنتونونو نه فارغ شوي یعنی پوهنتون نه فارغ شوي وي، ډېرې زده کړې کړې وي او بیا هم هغه وایي چې زمونږ په ملک کې یعنی زمونږ د وطن افغانستان کې کارونه نشته ده او زمونږ دا چې کوم مونږ دغه زده کړې کړې دي، دومره زده کړې کړې دي، هغه هیڅ معنا ورنه کړله. موږ نه هیڅ هم جوړ نشو، کار روزګار نشته، وظیفه نشته، دلته موږ څه شی وکړو؟ ملګرو خیر دا زه منم چې په وطن کې مو حالات تاسو ته هم معلوم دي او موږ ته هم معلوم دي چې څه حالات روان دي، صحیح ده؟ نو ولې دا نور ملکونه دومره پرمختګ کړی ده؟ ولې یې کړی؟ ملګرو ملک چې جوړیږي دا د ولس نه جوړیږي، دا زمونږ او ستاسو نه جوړیږي، صحیح ده؟ چې مونږ او تاسو یو څه ونه کړو نو زمونږ دا ملک کې به یو څو کسان څه شی وکړي ملګرو؟ هیڅ هم نشي کولی. د نورو دا نور کوم کنټریز چې دي د خارج، صحیح ده، چې مونږ وایو چې ډېر پرمختګ یې کړی ده، د هغوی د ولس د خلک خواري کوي، هغوی لږ ذهن نه کار اخلي ملګرو، هغوی نورو ته نه کیني چې ودرېږه داسې به وشي او داسې به، هغوی په خپله ځان په کار اچوي. نو ملګرو زما مقصد د نننۍ ویډیو کې دغه ده چې باید مونږ او تاسو ځان دپاره د کار زمینه په خپله هم برابرولی شو، خو که مونږ لږ سوچ وکړو، صحیح ده؟ هغه څنګه؟ زه درته ښیم ملګرو، صحیح ده؟ اول زه تاسو ته خپله وایم، تاسو کتلی شئ ما دغه یوټیوب چینل جوړ کړی ده او دا تقریبا داسې 1 کال کېږي چې ما پکې کار شروع کړی ده، صحیح ده؟ تاسو اوس مثال وایو ډېر داسې ځوانان شته دي چې ډېرې زده کړې کړي دي او اوس فارغ دي، یعنې هغوی ته اوس وایي چې موږ ته کار روزګار نشته، وظیفه نشته، را په افغانستان کې ژوند کوي، صحیح ده؟ نو ولې نشته ملګرو؟ ته ځان ته په خپله وظیفه پیدا کړه. وظیفه درته زه ښیم ملګرو، زه درته دا وایم، همدا نن زه درته وایم ته لاړ شه یوټیوب ته خو راغلی، ته مثال زما دا ویډیو اوس ګورې که نه ګورې، صحیح ده؟ نو په همدغه یوټیوب کې خپل جیمیل نه لوګین شه او کریټ چینل ووایه خالص. ملګرو ګوره ما دې باندې یو ځان ته پلی لیست جوړ کړی ده چې ما مخکې پکې ویډیوګانې شروع کړې وې، تاسو ته ما ښوده چې زه به یو ویډیو جوړم تاسو ته مکمل د یوټیوب کورس تاسو ته ښیم. نو زه به تاسو ما فالو کړئ ملګرو، نور زه تاسو په هر څه باندې پوهوم، هر څه درته ښیم، که چېرته ما ته مشکل وي ملګرو زه به نور بل چا نه ځان پوهوم، خو زه به تاسو ته دا طریقې دغه سیسټم ښیم چې کولی شو په افغانستان کې واقعا د یوټیوب نه او د انټرنیټ نه پیسې اخیستلی شو مونږه. ولې خیر مونږه وګوره اوس تاسو وزګار یاستئ، وایي چې کار نشته، وظیفه نشته، نو راځئ دلته په یوټیوب کې خپل چینل جوړ کړئ، دې ته به زړه نه تنګوئ. یو خبره درته خو ملګرو چې زړه به ورته هېڅکله نه تنګوئ. زه درته وایم چې زما 1 کال کېږي چې زه په دې کې ویډیوګانې اپلوډ کوم، تاسو کتلی شئ دا زما چینل ده خپل، صحیح ده؟ نو دلته ګورئ تاسو زما دا ټولې ویډیوګانې وګورئ، صحیح ده؟ دې نه تاسو یو څه زده کولی شئ، صحیح ده؟ زه چې یو ویډیو اپلوډ کړم ملګرو بعضې نیم داسې ټاپک دي کې ډېرې خبرې دي، نو ما د دې دپاره کورس شروع کړی د انلاین کورس، یو ویډیو جوړوم په هغې کې په سټپ بای سټپ یو ویډیو زه جوړوم، ما ورته لیکلي چې یوټیوب کورس پارټ 1 پارټ 2 پارټ 3 یو ویډیو به ما کې تقریبا 2 ویډیوګانې جوړ کړي دي چې څنګه یوټیوب چینل جوړ کړو. نیکسټ مې بله ویډیو جوړه کړې ده چې څنګه هغې دپاره موږ ویډیو جوړه کړو، صحیح ده؟ نو ملګرو ایز ا برادر یعنې یو د ورور غوندې تاسو ټولو ته زه وایم چې راځئ همدا نن یوټیوب چینل جوړ کړئ. ګوره ملګرو تاسو ځان ته یو ټارګیټ وټاکئ، صحیح ده؟ یعنې ګوره زما ټارګیټ څه ده ملګرو؟ ما ځان ته ټارګیټ ټاکلی ده، ټارګیټ مې څه ده؟ ټارګیټ مې دا یوټیوب ده چې په دې یوټیوب کې به زه به دا یوټیوب چینل حتما مونیټایز کوم که ژوندی وم، صحیح ده؟ که ژوند و
کې هر چا دپاره ده که څوک په انګلیسي پوهېږي که نه پوهېږي ملګرو زه هم په انګلیسي نه پوهېږم صحیح ده پوهېږم خو ډېر کم صحیح ده دومره نه پوهېږم که څوک بیخي هم نه پوهېږي ملګرو دومره کولی شي چې ځان ته یو چینل جوړ کړي مثال دا داسې نه ده چې زما چینل د ټیکنیکل پښتو یا ټیکنیکل ویډیوګانې زه ورته جوړوم صحیح تاسو کتلی شئ ته مثال څه شي کې مهارت لري یو څوک په خپل هر شي کې چې څوک مهارت لري یو څوک مثال یو مستری ده یعنی یو میکینیک ده مستری هم کولای شي چې یوټیوب چینل جوړ کړي څنګه دا موټر کې کار کېږي ملګرو دا شی داسې بدلېږي دا داسې بدلېږي هغې نه ویډیو کوه او یوټیوب ته اپلوډ کوه زر ته وایم چې حتما به ستاسو چینل مخکې ځي منشاز کېږي خو زړه به ورته نه تنګوئ وخت نیسي ملګرو صحیح ده وخت نیسي اول 2-3 کاله پورې به تاسو دې راپېږي نه ملګرو دا وخت مو دلته اخر تاسو ته دې فایده رسېږي کېدای شي تاسو 2-3 کاله فضول تېر کړي وي هېڅ هم نه وي کړي خو خیر د دې دپاره دغه یو کال 2 کاله د یوټیوب کې هم خپل مصرف کوي هغې نه بعد تاسو بیا وګورئ چې تاسو ما ته هم دعا کوئ صحیح ده مستری هم کولی شي استاد هم کولی شي یعنی یو معلم وي صحیح ده یو مکتب معلم ده وایي معاش مې کم ده او خپلې وظیفې نه خوشحاله نه وي نو راشه وروره چینل جوړ کړه په دې کې خلکو ته زده کړې کوه صحیح ده داسې ویډیوګانې جوړوه چې ته په څه پوهېږې نورو ته ورښیه نو ستا ویډیوګانې دلته کتل کېږي ستا چینل چې کوم ده مخکې ځي خلک یې سبسکرایب کوي خوښوي تا نه زده کړې کوي ته هم کولی شي یو دیکان ده یو باغوان د ملګرو هر یو کولی شي هغه مثال په چی کې مهارت لري په دې سیزن کې دغه ترکاري ښه کېږي په دې کې دا کېږي په دې باره کې ته ویډیوګانې جوړې که راشه ستا چینل به مخ ته ځي تاسو به د یوټیوب کې وګورئ د هر باره کې ویډیو جوړېږي ملګرو هر څوک چې کوم کار کوي په کوم کې ماهر وي نو هغه خپل ځان دې کې مخ ته وړی شي هر څوک ما تاسو ته وویلې نو ځکه درته وایم ما دلته یوټیوب کورس پلی لیست جوړ کړی دی ملګرو کله چې ما چینل ته تاسو راغلی نو کولی شئ چې پلی لیست تاسو وګورئ او دغه ویډیو چې کومه ګورئ پاس سر کې آی بټن ګورئ دلته لینک راغی دغه کلیک کوئ نو تاسو ډایرکټ د پلی لیست ته ځئ دا پلی لیست ګورئ دلته زما د چینل هم صفحه ده دلته ویډیوګانې دي او دا پلی لیست ده دلته زما یو څو پلی لیست جوړ کړي دي دلته تاسو کتلی شئ دا په دې پلی لیست کې ملګرو دا ګورئ تاسو 3 پلی لیست دي 4 پلی لیست دي ټول زه به شو آل باندې کلیک وکړم نو 3 پلی لیست هم جوړ کړي فری انټرنیټ یو هاو ټو ارن منی دی او یو بل دی پبجي ده او دغه چې کوم د یوټیوب فول کورس ان پښتو صحیح ده دغه پلی لیست جوړ دی کې ما صرف دا چې کله تاسو خلاص کړئ په دې کې به صرف د یوټیوب ټاپک باره کې ویډیوګانې زه جوړوم 2 دانې مې جوړې کړي دي ملګرو چې فرست ویډیو ده صحیح ده پارت 1 هغې کې څنګه کولی شو یوټیوب چینل جوړ کړو دویمه ده بیا څنګه کولی شو چې ویډیو ورته جوړه کړو نو نیکسټ زه نورې ویډیوګانې هم په جوړوم په دې پلی لیست کې چې کله مې ویډیو جوړه کړله څنګه یوټیوب ته اپلوډ کړو هغې نه بعد څنګه موږ ته کاپي رایټ راځي کوم یو موږ څه شی دی کې یوز کړو ملګرو نو دا هر څه تاسو ته زه ښیم چینل سیټینګ مو څنګه وکړو چینل کې مهم چې کوم دي خپل ټګزونه او ټایټل ورکول دغه پروفایل اګه جوړول دا تمبینل جوړول هر څه درته ښیم ملګرو هي سټیپ بای سټیپ یو خو که چېرته مو خوښه وي راسره او زما دغه یو نصیحت هغې نه بعد به موږ بیا وظیفې کوو نو دغه مایند یعنې خپل ذهن نه تاسو چې نه وباسئ او راځئ په دغه هلته کار وکئ زه درته هر څه ښیم ما فالو کوئ ملګرو چې څه وي زما د وس نه زه به تاسو ته هغه ښیم او تاسو به هم پرمختګ کوئ ملګرو ما تاسو ویل چې ما ځان ته ټارګېټ ټاکلی دی زه به حتما ځان رسوم په زړه کې ځان سره دغه تاسو احساس وکئ چې باید موږ هم دغسې کار وکړو دا حتما پیسې ورکوي زیاتره زمونږ پښتانه ورونه دي هغوی خو په دې پورې خاندي چې دا اوس څنګه لګیا د انټرنیټ نه پیسې ګټم یوټیوب نه پیسې ګټم د اپلیکیشن نه پیسې ګټم نو د هغې پر دوی خاندي چې دا دروغ دي دا هر څه رښتیا دي ملګرو تېره ما یو ویډیو جوړ کړه تاسو ته ښیم یو څو ورځې یعنې 2 days ago دغه ویډیو تاسو کتلی شئ 2 ورځې مخکې ما جوړ کړه چې 1000 افغانۍ د ورځې ګټلی شئ تاسو د اپلیکیشن څخه صحیح ده هغه چې ما جوړ کړم ملګرو په یو ورځ کې نه ده هغه داسې سیسټم ده حساب دی والا درته ښیم صحیح ده نو تاسو ګورئ 988 کسانو کتلی ده په 2 ورځو کې په دې 988 کسانو کې د دوی ملګرو ما ته 2000 افغانۍ تقریبا شاوخوا پیسې ما ته جمع شوې د اپلیکیشن څخه ولې راته جمع شوې که ته چېرته په حساب پې کې اکاونټ هم جوړ کړي صحیح ده ملګرو تاسو مثال یو
داسې غټ صفحه فیسبوک کې یا داسې یو چینل نه لرئ لکه ما خو ویډیو جوړه کړم ملګرو خلکو زما ویډیو کتله او زما ریفل نه راتلل هماغسې ما ورته طریقه ښودلې وه چې یو کس په رجسټر شو پروفایل به ویریفاید کړو ما ته به 100 افغانۍ جمع شوې هغه ته به هم جمع شوې نو دغسې کسان راتلل ما ته اټومیټیکلي ما ته تقریبا 2000 دا 2 ورځو کې تقریبا 2000 ته رسېدلي دي صحیح ده نو انشاءالله نور هم زیاتېږي کسان راځي ځان رجسټر کوي نو دغه طریقه د ملګرو لږ کامن سینس نه کار اخیستل پکار دي موږ او تاسو ته که چیرې تاسو هم دغسې چینل لرلی او تاسو هم په دې ټاپک کې ویډیو جوړه کړې وای نو حتما به تاسو ته هم دومره پیسې جمع کېدلې لکه دا څنګه چې ما ته نه ګوره بیا ما نیکسټ دلته ما بله ویډیو جوړه کړله چې ما دلته ورته ولیکل دا ما پرون جوړه کړله 1513 روپۍ ما ته پکې جمع سوي وې ولې راته جمع شوې تا ته ولې نه جمع کېږي ستا په اکاونټ کې ما ته خو دې خاطر جمع شي چې ما په ویډیو جوړه کړله خلکو کتله خلک راتل نو ما ته پیسې اضافه کېدلې خو دغسې یو طریقه تاسو هم وکړئ که نه ملګرو یو دا نه د ملګرو تر اوسه پورې زما چینل نه د مونیټایز شوی ما زه ته پیسې نشم اخیستلی خو پیسې ما ته چې اوس جمع کېږي دا لږې او زیاتې دا ګورې دا کمې او زیاتې پیسې چې ما ته جمع کېږي هغه په دې طریقه زه اخلم نورې طریقې درته ښیم ملګرو یو دا یوټیوب نه د ملګرو خپل ویب سایټ جوړېږي ویب سایټ جوړ کړئ ویب سایټ ډایرکټ ګوګل ایډسنس سره کنیکټ کېږي هغې کې بیا ډېرې زیاتې پیسې ګټل کېږي ملګرو زه اوس دومره پیسې نه لرم چې زه خپل ویب سایټ مې جوړ کړی دی ملګرو ما خپل ویب سایټ هم جوړ کړی د هغې کې اوس هم ما کار روان کړی ایډیټینګ پکې کومه هغې ته ملګرو ډومین اخیستل دي یعنې ډومین نیم به ورته اخلي مثال دا چې کوم وي تاسو به کتلي ویب سایټونه .com.af.org دغه دا به پیسو ورته اخلي ملګرو صحیح ده تقریبا 25 یا 10 یا 50 دغسې 25 یا 10 ډالر دغسې شاوخوا پې مصرفېږي یا زیات 500 ښایي چې تاسو ډومین هر څه ویب سایټ ته برابروئ صحیح ده که چېرته دومره پیسې ما اوس لرلی ما ورته چې ما سره پیسې نشته زه اوس خپله یو کار کوم لګیا یم دومره پیسې زه پیدا کوم چې دا خپل د کور مصارف زه پې پوره کوم صحیح ده دومره ما سره نشته چې ځان ته په ویب سایټ د ډومین هم واخلم که چېرته دا مې ویب سایټ ته زه ځان رسوم ویب سایټ د ډومین اخلم هغه بیا ګوګل ایډسنس سره وصلوم صحیح ده چې کله ما هغه ګوګل ایډسنس سره وصل کړو د هغې اعلاناتو ډایرکټ مثال ګوګل ایډسنس چې یوټیوب ته اعلانات ورکوي هغه پیسې یوټیوب ما سره نیمۍ مثال که تور چې کله تاسو چینل مونیټایز شي که نه مثال درته وایم مثلا هغه پیسې نیمۍ یوټیوب اخلي نیمۍ تا ته درکوي په دې ویډیو کې که ګوګل ایډسنس کې تاسو د ویب سایټ ګوګل ایډسنس سره تاسو وصل کوئ نو ګوګل ایډسنس ډایرکټ تاسو ویب سایټ کې اعلانات ورکوي نو دلته یوټیوب تاسو ته نیمې روپۍ درکوي او ګوګل ایډسنس چې کوم ویب سایټ نه تاسو ته درځي هغه تاسو ته پوره درځي مثال دلته تاسو $1 کې نیم ډالر درکوي صحیح ده هلته تاسو ته پوره $1 بیا جمع کېږي ویب سایټ څخه خو ویب سایټ ته ډومین اخیستل دي هلته په لږ مصرف پرې راځي چې پیسې مې پیدا کړې زه حتما ویب سایټ مې جوړ کړی ده صرف ډومین ورته اخلم د ګوګل دا شرط ده چې تاسو ویب سایټ باید ډومین ولرئ .com.in.org هر یو وي تاسو دا باید ولرئ نو بیا ګوګل ایډسنس سره هغه وصلېږي صحیح ده چې کله وصل سي تاسو اکاونټ ته بیا د ویب سایټ لارې هم پیسې ځي دا مکمل دا هر څه زه تاسو ته ښیم ملګرو هر یو شی سټپ بای سټپ یو شی به پکې کم نه وي ملګرو زه به تاسو ته هر یو ښیم خو راځئ دا افغانستان دا باید موږ او تاسو پرمختګ ورکړو په دې باندې پرمختګ نشي کولی ملګرو چې تاسو مثال دغه ویډیو وګورئ زما دې ویډیو باندې مثال دلته ګورئ ښه 109 او 200 داسې ویوز راغلي دي که نه یا د یو ویډیو باندې ګورئ 2.9 کې یا 10,000 کسانو کتلې ده دا 350 کسانو کتلې دا بله 688 کسانو کتلې دغه ویډیو چې کوم د ما 2 ورځې مخکې اپلوډ کړی دی چې څنګه کولی شو پیسې وګټو د ورځې 1000 افغانۍ دا تقریبا دا وګورئ تاسې 988 کسانو په دغه 2 ورځو کې کتلې ده در سره سبسکرایب کړئ بیا ورسره خوا کې د ګنټې نشان وکړئ بیا آل باندې کلیک ووهئ نو چې زه هر کله کومه ویډیو اپلوډ کوم تاسو ته به نوټیفیکیشن درځي تاسو ته موبایل په صفحې باندې خبر درځي چې ده دغه ویډیو اپلوډ کړله تاسو هر وخت راتلی شئ زما چینل کې پلی لیسټ کې دغه پلی لیسټ کتلی شئ یوټیوب فل کورس صحیح ده په پښتو کې نو په پښتو کې ما ټول د دې فل کورس کې به زه هر وخت ویډیو جوړوم یو چې کوم سټپ یعنې یو سټپ ختمیږي نیکسټ زه به ویډیو جوړوم چې کله مو ویډیو خو جوړولو طریقه ما 2 ویډیوګانې پلی لیست کې جوړې کړي دي صحیح بله ویډیو به جوړوم چې څنګه یوټیوب ته اپلوډ کړو کومه طریقې سره اپلوډ کېږي کومه طریقې سره زموږ ویډیو مخکې ځي کومه طریقې سره زموږ ویډیو وایرل کېږي باید کم یو شي نه موږ ځان وساتو چې ویډیو باندې مو کاپیرایټ سټریک را نه شي دا هر څه به درته کې زه ښیم ملګرو نو ویډیو که چېرې تاسو زړه وي نو حتما د دې ویډیو لاندې ما ته کمنټ وکړئ او ما ته ووایئ چې زموږ زړه ده باید دا کار وشي نو ستاسو ورور تاسو سره ده حتما به زه تاسو سره مرسته کوم مننه ملګرو امید لرم ویډیو نه مو څه زده کړي وي تر بلې ویډیو پورې ښه وخت ولرئ خدای په امان